الله فرمایي د نیکانو خلکو دا علامه ده چې کله ګناه جنې وسوله بیا دی راسي الله ته وژاړي، الله څخه معافي غواړي، د الله په دربار کې شرمندګي چې دغه ظاهره کړي، الله رب العزت بیا هغو ته معافي چې دغه کوي. ګناوې خو ډېرې دي عزیزانو، ګناوې دونه ډېرې دي چې زموږ هر قدم د ګناه سره دی. هر قدم په زور قدمو کې به دوه نه حساب کو کنه زموږ هر قدم چې دی هغه د ګناو یو لوی مطلب ابتدایي چې موږ کوو. ښکاره مثال به زته ته درکم، په هغه کې هغه په چمن کې و زنان استا هغه بارډر باندې معذوره ښځه ده سپین سرې هغه ګریزي مریضي کې ښکنځاوي شی مې ډېر کوي، نو دغه زنانه د خلک ورته ناستي دا غریب ورته غورځي راغورځي. زه اوس تورې څنګه تورې ووایم مسکینه غریبه ښځه ده، ته د غریبانو په حال نه یې خبر. الله اکبر، فلا اله الا الله محمد رسول الله کوم په حتیم شریک پر مانځه دومره خوند اخستی، په خدای قسم کې د شپې پر پیره دومره خوند اخستی، والله العظیم کې پر تهجد دومره خوند اخستی، دومره زړه مطمئنه سوی لکه د یو غریب زړه ور خوشاله کول او هغه خندول. دا اوس یو غریب راغلی و زموږ کلاس پیلو مالته یو ځای ناست بیا مال تراسه، نو دی اوس رالی مالته په چیش کې رالی ول په پښو رالم 10 کیلومتره سفر کړی و، 100 روپۍ د مزدا نه درلودې چې دا یې ورچولې. ته به سبا په دې غریبانو لوبې کوې. شاه عبدالقادر جیلاني صاحب فرمایي دا نسي کېدلی چې یو سړي د غریب ناراضه کړی الله دې دی راضي کړي، دا نسي کېدلی. که ته الله راضي کول غواړې نو غریب راضي که الله خپله در څخه راضي کېږي. نو دا زنانه چې دغه سپین سرې ښځه ده، لیونحالې ښځه ده، غورځي راغورځي، خلک ورته ناستې خاندي. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله کله یو سړی داسې خبره وکړي د ده په فکر ډېره معمولي خبره ده، یو معمولي نیکي وکړي د ده په فکر دا خیال دی چې ټیک ده صحیح دی، لکه چې یو سړی پر لارې روان یو میخ و یو شیشه و یو ډبره پرته وه هغه یې د لارې څه لرې کړل. د الله رسول فرمایي ما په جنت کې یو سړی ولیدی دغه خبرې د وجې الله جنت لري بیول، په روډ کې یو شی پروت هغه ما لرې کړي مال چا تاوان ورسوي. وایي کله کله یو سړی داسې خبره وکړي وایي یاره ګپه ده مجلس دی بانډار دی، هغه مجلس و بانډار و ګپه دی جهنم ته ورسېد، د فکر نشته وایي کښنۍ خبره ده یار. دا یوه د الله رسول فرمایي د ایمان علامه دا ده چې ته نیکي وکړې خوشحاله سي، چې ګناه در څخه وسي پریشانه سي، دا د ایمان علامه ده. موږ چې نن ګناه وکړو پریشانه کېږو نه، او چې کله نیکي وکړو خوشحاله کېږو نو دا ایمان دی. د الله رسول فرمایي دا د ایمان علامه ده. بس خبره خلاصه. اشه زما او ستا په ژوند کې دا معاملې څو روانې دي، زما او ستا په ژوند کې دا معاملې څو روانې دي. بیا عجبه خبره دا سو موبایل داسې دنیا رسوا کا، داسې رسوا کا چې ګر جهان په نیمه خبره خبر وایي. اوس دغه زنانه چې هر چا پر دې خبره راوستلې ده چې ته موږ ته یا اتڼ هر ټولې چې دې زه نسم ویلی، نو دا څو ګناهګاره دی چې چا ویډیو جوړه کړې ده هغه هم دغومره ګناهګاره دی، او چې کم څوک دا ویډیو شیروي هغه هم دغومره ګناهګاره دی. لکه شراب نه دی، شراب څښل څو ګناه ده، جوړول څو ګناه ده، سمول څو ګناه ده، وروړل څو ګناه ده، د یوه ځایه څه بل ځای ښول څو ګناه، دا ټوله په ګناه کې سره برابر دي. لکه چې دا زنانه ته ورخصوله تا و جهان ته کم پیغام ورکه ای چمن والا او چمن والا کې 15 کسان دي، یعنی ټول خدا خبره نه ده. ګوره اولې مسلمانان څونه وشرمنده کو به دې خبره، پښتانه یې څونه وشرمول او چمن والا یې څو وشرمول. دا هغه خلک دي ته خو 1 کیلومتر په هاخوا دا کار وکړه که رښتیا نه رې چې د هغه سپین سرې ښځې په پړونې دې رازړوي که دې نه رازړوي صحیح ده. نو بیا ولې ظلم کوي، ولې ناجایزه کوي، ولې بد کوي؟ ته جهان ته څه پیغام ورکوي؟ د زنانې په باره کې ستا دا فکر دی؟ دومره ظلم سړی کوي، دومره زیاتوب سړی کوي. ای خلکو د چمن دا خلک نه شاباش نه شاباش، خدای پاک د غس ستړي کړم یاست په کونجه چې غلی یاست چې یوه خوا ته مې مخ نه اوري. صحیح ده؟ دا دغه کسان ښیم چې دا چا دا کار کړی دی یا شیر کړی دی یا په خوشحاله دی، که زه یم که ته یې کار څوک یې. هغه ډېرې درنې خبرې دي. د الله دربار لره یو د الله د رسول دربار له یوه ښځه راغله، خوله بنت ثعلبه یا خویله. د خاوند سره په کور کې څه داسې مطلب مسله راغلې وه، نو خاوند در خولې یو داسې تورې ورته ووته اداره له پیغمبر علیه السلام
پیغمبر علیه السلام چې زما خاوین نو ماته داسې خبره وکړه د الله رسول ورته وفرمایل ته باندې حرامه طلاق دی ول یا رسول الله داغه ولاقه د طلاق نیتولو الله رسول ورته باندې حرامه ول څنګه باندې حرامه جنجال کوي جنجال کوي په دغه خبره کې الله 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 دلته دا وایي چې یا رسول الله زما کښنی بچان دي نو کې وده تر پرېږدم کښنیان به تباه او برباد سي کې و ما ته را پرېږدي د لوږې به مړه سي دا څنګه خبره ده یا رسول الله زه د دې حل غواړم د الله رسول ورته وایي دا حرامه سو بس ته پر ده حرامه یې خیر دا خبرې شروع دي الله آیتونه راواستول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله رب العزت آیاتونه راواستول چې او ما د دې زنانې خبره واورېده چې دا کومه ده جګړه کوي له تا سره او شکایت کوي زما په دربار کې ما واورېدله خبره بیا الله رب العزت هغه پخوا زمانه کې دا و چې چا به دا کوروالا ته وویل ته پر ما دی لکه زما د مور سر یا ملا صحیح سو دې ته زهار وایي په دې ښځه طلاق کېدله د دې یوې ښځې ګوره جنجالي ښځه وه معذوره ښځه وله جنجالي تورې پښتو تورې مې درته ووایي مجادله وایي د هغه ته بحث یې کوئ پیغمبر صاحب یو خبره ورته وکړه دی به جواب ورکړي پیغمبر صاحب څه ورته ویل دی به جواب ورکړي آخر د دې ښځې خبرې الله رب العزت پر هغه عرش باندې واورېدې د هغه ځای امر وکړي چې پروا نه لري طلاق نه دی راغلی صرف ورسه یو غلام آزاد کړي د الله رسول ورته ورسه یو غلام آزاد کړي دا یا رسول الله موږ غلام نه لرو د الله رسول ورته وفرمایي داسې وکړه شپېته روزې ونیسئ یا رسول الله ازما سپینږیری سړی مې ډېر سپینږیری دی ضعیف په دې هغه شپېته روزې کله نیولی سي د الله رسول فرمایي بیا نو دی وکړي ورسې یو شپېته کسان ماړه کړي ویې خوروئ ولې یا رسول الله موږ دغه شی هم ولاکه لرو د الله رسول بیا نو ټیک د سید زه به څه کجورې درکمه دا یوې څه پر غریبانو تقسیم که ورڅه خپل خاوند ته راوړه اوس ګوره څونه عجبه خبره ده د الله رسول یو څه ورته وایي دا بل څه ورته وایي صحیح سلو بیا د الله رسول یو څه ورته وایي دا بل څه ورته وایي حتی چې دا څلور خبرې ورته کښېښولې غلام آزاد کا ته روزې ونیسه مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه یا یو شی نشته یوه خبره نه سوه کولی یا نظم کولی نه کېږي سپین سرې ښځه و معذوره رقمه وله یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روان دی نو دا ښځه په لاره کې ورته ودرېدله حضرت عمر فاروق یې ودروي چې ولاړ ګور نو چې دې څه ورته ویل الله 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 ملګرو ورته ویل هغه قریشي ملګري ورسره وو وایي دا د څه چم وکړې ته خو مار چاته ودرېږه دا اوس کار دی چې تا وکړې سپین سرې ښځه ده ورور حضرت عمر فاروق ورته ویل غږ مه لرئ دا هغه ښځه ده چې د دې شکایت الله تر 7 اسمانو لوړ پر عرش واورېدی نو زه څوک یم چې تر ماښامه ولاړه وای زه به در ماښام ورته ولاړ وای صحیح سلو ګوره معذوره ښځه وله مجذوبه ښځه وله لیکن الله رب العزت د زنانې په حواله بیا چیش راواستول علیحده قانون یې ورته بدل کړي د دې یوې ضعیفې ښځې معذورې ښځې او دغسې مطلب هغه شکایتونه ډېر کول الله رب العزت قانون ورته بدل کړي څونه لویه خبره ده او ته دلته راولاړېږې په دې رقصونه کوې اتړونه ورباندې کوې ستا د مور نه ستا د انا پر ځای ده زه دا نه وایم چې دا زنانه یا ملایکه ده یا په هر شی چې ده خو دا کار ډېر غلط کار دی د دې دا پیغام چې ته جهان ته ورکوې دا د چش پیغام ورکوې دا د بېوقوفۍ پیغام دی دا د جهالت پیغام دی دا د ظلم پیغام دی ته نه یې په خبر چې د زنانو خو ډېر لوی احترام دی د الله په دربار کې د زنانو ډېر لوی احترام دی محمد رسول الله بیا دومره احترام کوي خپل پټو بیا ورته وار دی بیا تی دا ټول چمن والا نسی کولی چې دغه ښځه چې د ورځې 200 روپۍ ګټي یو سړی وایي موره پر کور کښېنه دا 2000 به زه درکوم کښېنه یو رقم یې کښېنوه دا خو یو خاندان یو قوم یو تربور یو عزیز خو لري که نه لري لیکن مسله دې در کومه ځای ورسوله زه خو والله ډېر پریشانه شوم ډېر د دې شعرېدل د غومره لویه ګناه ده هر سړی چې شعرې بیا نه شعرېدو اجازه نشته ځکه دا ګناه ته پیلوی د دې مطلب دغه بېعزتي چې دا ته پیلوی د دې الله و هېچا د اجازه نه ده ورکړې زه به هم کوشش کوم تاسو هم کوشش وکړئ عزیزانو چې کوم سړی غلط کارونه کوي نو بیا خو باید چې موږ هغه ته غلط ووایو و د داخل به پوښتنه وکړي هغه وایي موږ بانډارو صدقې ګپه مې کوله ښه دا د بانډارو ګپه ونه ګناه به دې چی شي ګناه به دې چی شي ای ظالمه ځان دې څو رسوا کوي ځان دې څو شرمنده کوي وطن دې څو شرمنده کوي علاقه دې څو شرمنده کوي د چمن خلک دې څو شرمنده کوي اوس به خلک سپایانې بیانوي پاکۍ
بیانې چې یاره بس نو داسې وسو پلانې وسو نه ظلم به نه کوې. اوس دغه کسان را ولاړ شي چې کوم چا شیر کړی ده هغه دې ډیلیټ کې په وسه پراوه، کوم چا جوړه کړی ده هغه د الله په دربار کې 2 رکعات نفل وکړي، الله دې وژاړي. را دې چې هغه سپین سرې ښځې د خوشحاله کې 2,000 روپۍ دې ورکړي چې اجانې ما ته معافي کوه. او چې کوم چا دا کار په کړی دی هغه دې الله ته پر سجده دومره وژاړي لکه داود علیه السلام چې جوړلی دي. کنه الله به مې تباه او برباد کړي. څو ورځې بارډر خلاص دی، اشناتی کارت یې پرېښی، دا هم در باندې درېږي. تاسو د زما دا خبره په یاد لرئ، دا به هم در باندې ودرېږي. د خدای په نامه لکه هغه چرګانې په پنجره کې پاتې شي داسې به پاتېږي. دا ستاسې اخلاق دي، دا ستاسې حرکتونه دي، دا ستاسې ناجایز دي، دا ستاسې ظلمونه دي. هغه څوک چې چا دا کار کړی ټول چمن والا نه صحیح ده. الله دې موږ وساتي، الله دې موږ پرده وکړي، خدای دې موږ شرمنده کړي، الله دې موږ داسې حاله وساتي. هغه چې کوم یو سپین سرې زنانه د هغې ته دې الله رب العزت هدایت وکړي. خدای پاک دې بس د داسې ځای رزق ورکړي چې د دې عزت بچاوي، د دې مطلب ناموس بچاوي، د دې هغه احترام او پرده چې د هغه بچاوي. خدای پاک دې موږ ته د ټولو مطلب ښه ژوند چې دی هغه را نصیب کړي. د الله رسول فرمایي 2 رکعات نفل وکړه، ورسره اودس وکړه، 2 رکعات نفل وکړه، د هغه څه ما بعد الله ته وژاړه. کنه توبه د دې بغیر هم راځي، خو دا ښه ترتیب دی، دا ډېر ښه ترتیب دی، دا ته اهتمام دی. د توبې اهتمام وایي و دغه ته صحیح سلوک